دا د لا بله خوشحالي طالبانو د ولسمشر په ځای څو ولسواکان ټاکلي دي. د 2 سري حکومت خلاص شو، اوس په 12 سري باندې واوښتو. دا چې دا ولسواکان به څوک وي، دا هر څه کولی شئ په دغه ویډیو کې وګورئ. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان حکومت به د یوې 12 کسیزې شورا له لورې رهبري کیږي. فارین پالیسي نشرې په یو مطلب کې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي دي چې ښایي د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارت له عنوانونو پرته د یو نوي 12 کسیز ډلې له لورې رهبري شي او حکومت چارې به په مخ وړي. نشر یې لیکلي دي چې د دې شورا د غړیتوب لپاره تر ټولو د مخه ملا برادر ملا یعقوب خلیل الرحمن حقانی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ډاکټر عبدالله حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار انتخاب شوي دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. دغه نشر یې همداراز لیکلي دي چې عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم ته په دې شورا کې غړیتوب نه ورکول کیږي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې طالبان هم وایي د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره لا هم خبرې او بحثونه روان دي. بیا دغه خبر ته ګڼ شمېر افغانانو خپل نظرونه په کومنټونو کې شریک کړي دي چې په لومړي کومنټ کې ریاض احمد لیکلی دی ولس 12 سری حکومت نه غواړي، هماغه اشرف غني راوړئ، نه یې کابل وران که او نه یې ورور وژنې ته څوک پرېښودل. هغه پوهیږي دا د 12 باچایانو کار نه دی. یو به د پنجاب په ګټه خبرې کوي، بل به د ایران په ګټه او بل به د روس. خدای ته وګورئ، په دې ولس رحم وکړئ. یوه ورځ راځي چې دا ټول به درنه پوښتنه کوي، هغې ورځ ته وګورئ. محمد متین ابراهیمي خپل نظر شریک کړی او لیکلي دي چې شورا باید هیڅکله له جفت اعدادو جوړه نه وي، ځکه توافق د نظر پکې نشي رامنځته کیدی. همدارنګه لاندې عبدالرازق شمیم لیکلي دي الله جل جلاله دې خیر کړي، خدای دې نور افغانان په اتفاق کړي. دا به ډېر ښه کار وي چې افغانان پخپله په خپل خوښه په یو اتفاق سره حکومت جوړ کړي. نور به نو تاسو ته هم تجربه شوې وي چې پردي تاسې نه جوړوي، خپل کور به پخپله جوړوئ د خیره. همدارنګه د لیوني باچا داود خان په نوم یوې فیسبوک پاڼې نه کومنټ راغلی دی او لیکلي دي چې د تخت لایق خو غني و، خو خبره دا وه چې بخت له اسمانه راغی، ګوته یې د پنجاب په مزدورانو کېښوده. خو انشاءالله افغاني غرور به یې خدای راویښ کړي. لکه څنګه چې ملا عمر ډوډۍ ته ناست پاکستاني سفیر وشړه، د ډیورن غوښتنه یې ترې کوله. دوی به هم د چټلستان په وړاندې پریکړې او فیصلې وکړي تر څو د افغانانو زړونه وګټي. همدارنګه زاید شاه لیکلي دي یو ولسمشر وټاکئ، ټول یې در سره مني. خدای ته وګورئ، نور پر موږ باندې رخشن مه وهئ. او اخیری کومنټ به هم د سوله او ژوند د فیسبوک پاڼې در سره شریک کړم چې لیکلي دي خدای مو هلاک کړه، مخکې له 2 سري حکومت نه پتنګو، اوس 12 سری حکومت راته جوړوي. درنو لیدونکو، دا او تازه خبر او د خلکو نظرونه هیله ده زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زنګوله هم روښانه کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه د ملال افغان د یوټیوب چینل د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.